بیا څه ورځو کې چې دا غوبل جوړ شو، ګراني شوه، پلانه شو، ډینګری شو، هغه شو دغه شو، بیا مې پلار ته وویل زه ورته دادا وایم، الله دې راته ژوندی لري، مال دادا یاره ګراني ډېره زیاته شوه. ګور هغه ډېر داسې هغه شانتې لکه یو ځان له زندګي زمونږ د دې کور یو ځان له زندګي د داسې ځان له یو ځای باندې په غره باندې کورونه دي، یو ځان له پراته وي، نه رانه دې خوا کور شته، نه رانه کته شته، نه بره شته، نه راسه کلی شته. اوس خو خیر لږ ډېر کورونه جوړ شو، موږ سه کلی هم نشته، دکان هم خواته نشته، تقریبا 3 کیلومتره کې دکان دی، په موټر سایکل یا په سوزکي یا په بل څه کې ځو، دکان نه به هم سامان راوړو. اوس خو خیر لږ ډېر کورونه هم خواله رال، نو زمونږ د ځمکې نه بیا داسې قلا شانتې تاوه ده، برید هم ځان نه تاو کړی، په هغې په منځ کې موږ کورونه جوړ کړي، تقریبا موږ د کور نه 50 کسه سړی، الحمدلله ټول دقسې ینګ وړکي. زمونږ د پلار سره الحمدلله 15 ورونه دي، 15 ورونو بیا د یو 15 شپږ زامن دي، بیا دا زامنو مشران چې کم دي د هغو 4 15 زامن دي، هم ظالمي دي. اوس ځکه چې زه دې پیرې راغلی وم، هغه پیرې راتللم، ماشومانو ایله بوتکي و چې بیا لاړم، دا څوک دی؟ دا زمونږ د تره زوی دی، د تره زوی دی که نه، غټ شوي دي. نو زمونږ دا زندګي نه د زړګو دا داسې ځان لا ده، ډېر داسې د خلکو ملکو سره ډېر نه وي، په دې کلو کې ډېر نه وي ورننوتي، بس ځان له پراته وي، بس خپلې ځمکې بس خورو څکو، بس ځمکې کې کرورې بو خورو، لکه چا همداسې مړی ژوندی هم ډېر لرې پورې دی، خو چې لکه داسې هغه شي نو ځان له پراته وي، صفا خبره صحیح ځان له. زمونږ دا ځان له زندګي ډېره خوښه ده، صفا خبره صحیح ده. د دې نه بعد چې مړه د داسې وکړم او مړه پلاني ته وګوره، ډینګري ته وګوره، ټوله ورځ په کلو کې دا شوی نه خوښې، نو موږ داسې ځان له ځای دی په ځان له پراته وي. هغه مې ما ته پلار وویل، پلار له مې اردو هم سمه نه ورځي، صفا خبره صحیح، اردو باندې نه پوهېږي، تعلیم یې 5 پاس دی، خو اردو باندې داسې ډېر نه پوهېږي، لکه ویلی نه شي، نور یې پړاوی شي. نو هغه ما ته وویلې، ما ورته وویل مال دادا ګراني ډېره زیاته شوله. نو ما ته یې وویلې بچی ګراني خو ډېره ده، خو ما څوک ونه لیدو چې سوال یې وکړو په بازار کې. هماغه ویل زمونږ په کلي کې هماغه زاړه په بازار کې هماغه زاړه سوالګري دي، زاړه کسان چې دي هغه سوال کوي، ویل د زمانو نه سوال کوي، اوس هم سوال کوي، ما خو چېته ونه لیدل. ویل نه په چا باندې رزق کم شو. او بیا چې دا څه ټایم کې دوی به د عمران خان پسې دا هڅه شروع کړه، د غویمۍ جوړه کړه، پوه شو. نو بیا یې ما ته وویل، ما ورته وویل دادا ډېره زیاته ګراني د پلان دی، ډینګ دی، هغه دغه خبرې مو څه کولې. ویل بچیا دا سړی ما ته ډېر ټیک کاري، ډېر ساده سړی دی، هغه په دې شي نو ډېر نه پوهېږي، په دې پاټیانو ماټیانو کې هم نه ګرځي، خو بس که چا بوتله چې وټ واچو بس همغه ته یې وردرازوي، دا نه پوهېږي چې دا څوک دی او دا څوک دی. اوس مې دا کشر رور په کلي دی، هغه پوه کړو چې دا د عمران خان لیست دا دی او دا یې بیټ دی او دا دی، په هغې باندې پوه شو. اوسه کنې هغه ته داسې سړی دی چې چا ته یې ګوته ورډازوالی نه پوهېږي په دې شیونو چې چا ته وټ واچو، پوه شو. نو ما ته یې ویل بچیا ویل دا سړی ما ته ډېر ټیک کاري، ډېر ټیک روان دی، خو د ټیک سړي وخت لګي. موږ دلته خوشحاله یې، الحمدلله ښه خوشحاله یې. څوک وایي چې دغه دی، دا چل دی، هغه چل دی، پلان چل دی. مخکې زه هغه خو بیا هم جوړونو کوشش کوو، مخکې کوشش یې کوو، ډېر لاسنیولی کوه، لکه موږ باندې هر څه ګران کړي. خو اوس زه درته وایم چې دا اوس ولې هر څه د اسمان څه خبرې کوي. اوس خو وروره 61 ریال تلی دی، که 62 ریال تلی، که 63 کې دی، 64 داسې څه بلا کې دی. ما لیږلې نه دي هغه دی، ملګري ته مې ویلې پیسې ولېږه کور ته، بیا به زه درکړم، ولا ورغلی هم نه یم چې په څو کې لیږلي. اوس څه چل دی، اوس خو هېڅ هم نشته.
ماړه زندګۍ نه کله کله زړه تور شي قسم دی ډاک به د هر څه به د ډېري مطلب ګاډي لارۍ پیسې هر څه به د ډېري خو بس د زندګۍ نه به د کله کله دا زړه داسې راموټ شي که نه ته به چې ښی مسته ځان ته ډکه کړم او انګریزی کلتوس ور وخېجم چې پوچه هم نه کوي او ځان ته په دې تندي کېږدم په ایمان داسې ټایم کې ده ځینې ټایم کې داسې شي انسان خو نه شو ویلی چا ته څه هم نه شو ویلی صفا خبره سي هېڅ چا ته څه نه شو ویلی پارټیانو کې هم ګوتې نه وام زه په دې پارټۍ کې یم زه چې چا پارټۍ کې یم الحمدلله زه پېژنم چې زه په دې پارټۍ کې چا ته په دلته په سوشل میډیا ده که سوشل میډیا ده په دې نه وایم چې زه په دې پارټۍ کې یم او دا به زنده‌باد او پلانی زنده‌باد او ډینګره والله دې کې هم ګوتې نه وام د چا خو دا دلته دومره مجبوره کې که نه چې یوه ویډیو جوړه کړو هم راله په شرمونو وشرمئ چاله د هېرې ویډیو هم نه شو کولی چاله ویډیو وکړو وروره